نو سړی ورسره ورځ میلاو شو. رسول الله ته فرمایي وایي زما دې په لات منات عزا باندې قسمي، زما دې په لات منات عزا باندې قسمي. رسول الله ته فرمایي په لات منات عزا باندې قسم نشته دی. هغه ټایم کې د نبوت اعلان نه دی کړی، لا پې وحي نه دی راغلی. هغه ټایم کې رسول الله مبارک چې شو موحد الله پاک وحدانیت یې بیانولو. رسول الله ته فرمایي په لات منات عزا باندې قسم نشته دی. زه خو چې کله په لات منات عزا باندې تېرېږم زه دې کناره کشي کوم، ځان ترې نه ډډې کوم، دې طرف ته زه ورځم هم نه. خلکو ورته ویل چې یقینا دا خبره خو ښکلې کې. نو په لات منات عزا باندې قسم نشته دی. ګوره ښه، نو دې سره یو بله اصلاحي خبره واورئ. رسول الله فرمایي که چا قسم وکړو بغیر الله، چا د الله پاک نه علاوه په بل چا باندې قسم وکړو فقد اشرک، دې سړي شرک وکړو، دې سړي شرک وکړو. نو پخوا باندې به خلکو په لات منات عزا باندې قسم کولو، زمونږ پښتنو ته ترتیب لږ را بدل که او دوکه کړي دي. څه ورته وایي؟ وایي په منجور بابا مې دې قسمي، نو یا منجور بابا او یا لات منات عزا. نو په منجور بابا او لات منات عزا کې څه فرق دی؟ یا یو سړي په لات منات عزا باندې قسم کړی، یا په چا باندې قسم کړی؟ په منجور بابا باندې قسم کړی. نو دې دواړو کې فرق شته؟ دواړه غیر الله دي که نه؟ جواب د نه غواړم، ما ته وده مه کښېنئ، زما زړه تنګېږي. دواړو کې فرق شته دی؟ دواړه غیر الله دي که نه دي؟ منجور بابا هم غیر الله دی او لات منات عزا هم غیر الله دی. نو په دواړو باندې قسم کول شرک دی که نه دی؟ او دا اوس نورې زمونږ د کورون ته چې بله خبره په بل انداز را دننه کړه، وایي ستا د پلار په سر مې دې قسمي. نو ستا د پلار سر دا غیر الله دی که الله دی؟ غیر الله دی که نه دی؟ نو څوک چې داسې خبره کوي چې ستا د پلار په سر مې دې قسمي، دې څه شی وکړو؟ دې شرک وکړو. دا د ځان درته نه وایم، وګرځېږئ دې څه شی وکړو؟ دې شرک وکړو. خو زمونږ او ستاسو بس بدبخته خلک دي، بس دقه بدعات خرافات بس دننه شوي دي پکې. د الله رب العالمین د ذات نه علاوه په بل چیز باندې قسم مه کوئ، او قسم بالکل مه کوئ. په حق او په ناحقه په دواړو باندې قسم مه کوئ. بهرحال کوم ځای کې راګیر شولې او چاره نه وه، نو هغه ټایم کې بیا قسم کولی شي. چاره څه مطلب؟ یو چا در باندې تهمت وړو چې تا ما نه 2 لکه روپۍ غلا کړې ده او ته وایې چې ما نه ده کړې، نو ته به اوس څه کوې؟ هغې سره ګواهان نشته دی، نو ته به اوس څه کوې؟ بس بیا به ورته قسم کوې که نه؟ بیا به ځان نه بزرګ نه جوړی چې ته اوس وایې چې بس زه خو د الله په ذات قسم نه کوم. قسم به ځکه کې تا باندې د غل تهمت لګېږي، د غل تهمت د ځان نه لرې کول پکار دي. بس د الله په ذات باندې قسم کول پکار دي. که د الله په ذات دې قسم وکړو بس الله پاک تا ته ګناه نه درکوي، هغه سړي ته به ګناه ورکوي، ځکه هغه ته قسم ته مجبور شي. بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه وخت نه په لات منات عزا باندې قسم نه کولو. مور مبارکه ترې وفات شول 6 کاله په عمر. چې کله رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم راغللو، یو میسره چې کوم دی وفات شوی او موږ جنازې ته ورغلي